بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاجین نه صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک میاشت دا شروع ده او ډیره زیاته د برکت والا میاشت شروع ده او نن چې کوم زموږ ټاپک دی د سورت یاسین حواله سره اسیم د سورت یاسین تلاوت دا ډیر زیات د برکت والا ده. فرمایي چې کوم سره یو پر سورت یاسین وي الله پاک ته د لس قرانونو ثواب ورکړي. نو یاد ساتئ چې کله په رمضان کې وي نو بیا الله پاک ته درسو قرآن ثواب درکړي. نو سورت یاسین محترمو دا ډیر زیات د برکت والا سورت دی. دا رنګ فرمایي چې سورت یاسین ته د قرآن مجید زړم ویل شوی دی او د هجرت په موقع باندې زمنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نجات ورکړی دی. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کو دا ټول کافران رالو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور مه ته دا کیناستل او مطلب او اراده دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا منګه شهید کو. الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې د کور نه اوزه او د غرنګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل بستر باندې سملو د سورۃ یاسین د یو آیت تلاوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو او باغې باندې شګه دم کړی ټول کافرانو پر سرونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شګي واچولي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحیح سالم دا محترم د ځای وته. نو داو د سورۃ یاسین د یو آیت فضیلت کچرته څوک سورۃ یاسین دا روزانه وای او پوره وای نو بیا بل الله پاک د انسان د څومره فواید ورکړي. یاد ساتئ چې کوم بنده سورۃ یاسین د مال او دولت د سیوا کېدو لپاره دا وایي الله پاک به د انسان ته به انتها مال او دولت ورکړي. کوم سړی سورۃ یاسین د برکت لپاره وایي نو الله پاک به مال حال اولاد کې دغه رنګي کاروبار کې ډیر زیات به انتها برکت واچي. فرمایي چې کوم سړی د سورۃ یاسین تلاوت کې یا کوم زنانه تلاوت کوي دا ډیر زیات برکتناک خلق دی. په مهد زمکه دوی نور برکتی دا نشته. فرمایي چې څوک سورۃ یاسین د مشکلاتو د حل لپاره وظیفه کی الله پاک به ټول مشکلات د حل کی او دغه رنګ څوک د پرسکون ژوندۍ لپاره د سورۃ یاسین د وظیفه کی ان شاء الله العزیز الله پاک به ته پرسکون ژوندۍ دا ورکی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما زړه غواړي چې سورۃ یاسین د هر مؤمن مسلمان په زړه کې وي. نو راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو خواهش پوره کړه سورۃ یاسین هو په یاد باندې یاد کو دغه رنګ سارم تلاوت کو ماهم تلاوت کو. نو سورۃ یاسین محترمو دا ډیر زیات ناشنا سورۃ دی. فرمایي چې کوم سړی هر شپه سورۃ یاسین وای او د په دغه شپه کې وفات شو نو فرمایي چې دا سړی به دا شهید وي. او دغه رنګ فرمایي چې کوم سړی د سورۃ یاسین تلاوت کوي الله پاک د انسان ته د لسو قرانونو ثواب دا ورکړي. دغه رنګ وایي چې سورۃ طه او سورۃ یاسین الله پاک په اسمانونو کې دا اولستو د زمکه د پیدایش نه مخکې دا اولستو نو پرشتو د تلاوت دا واوریدو. پرشتو دا وی چې هغه ډیر زیات برکت امتی او هغه ډیر زیات برکتی خلی وی چې د سورۃ یاسین د الفاظ د هغوی په خلو باندې راځي او هغوی د سورۃ یاسین تلاوت دا کوي. دغه رنګ محترم فرمایي چې کم سړی د الله پاک د رضا لپاره سورۃ یاسین وی الله پاک د انسان ټول ګناهونه دا معاف کړي. څومره د انسان ګناهونه دي دا ټول الله پاک معاف کوي. یاد ساتئ چې موږ د یو مقصد لپاره وایو د بل مقصد لپاره وایو چې کله موږ د الله پاک د رضا لپاره سورۃ یاسین تلاوت کوو ان شاء الله العزیز الله پاک به هغه سکی چې کوم زموږ خوښوي. فرمایي چې رچانه لار ورکه شي او دا سړی د سورۃ یاسین تلاوت شروع کی
الله پاک به د انسان ته لارې دا وروښي. دغه رنګ فرمایي چې یو سړی غریب دی او ډیر زیات غریب دی، وسې نه کېږي، نو کو دی د سورت یاسین تلاوت کوي نو الله پاک به په لږ ورځو کې دا مالداره کړي. دغه رنګ فرمایي چې یو سړی داسې دی چې هغه سره یو څاروی دی، دا څاروی ډیر زیات سرکشه دی، نو کو چېرته په هغه باندې د سورت یاسین نه تلاوت وکړی شي او دا پې دم کړی شي، انشاءالله العزیز دا به سرکشي نه کوي. فرمایي چې یو سړی داسې دی چې د هغه درستهان دا خالی دی، په هغې باندې یو قسم له سالن دا پروت دی او ډېر خوراکونه پیدا شته نه، نو دا سړی که د سورت یاسین تلاوت دا شروع کړي، الله پاک به د انسان درستهان دا ډک کړي، الله پاک به د انسان ته ډېر زیاته بې فنا رزق محترمو دا ورکړي. دغه رنګې فرمایي چې یو سړي کله زلکدن وي او د هغه دپاره څوک وظیفه کوي چې تلاوت د سورت یاسین کوي، نو په ده باندې به د زلکدن سخته محترمو دا ډېره زیاته اسانه شي. دغه رنګې فرمایي چې کمې ښځې ته د ماشومانو تکلیف وي، نو که په هغې باندې د سورت یاسین تلاوت وکړی شي، په هغې باندې اوبه دم کړی شي او دا ول بیا ورکړي، نو انشاءالله العزیز ډېر زیات سهولیت به ورته وي. دغه رنګ یو بادشاه ظالم دی او دا ټول حلقه د بادشاه نه یېرېږي، نو چې د بادشاه په دې مخکې د سورت یاسین تلاوت وکړی شي، مطلب دا شو چې یو سړی سورت یاسین تلاوت وکړي او په بادشاه یې وردم کړي، انشاءالله العزیز بادشاه محترم ډیر زیاته نرم دل شي. دغه رنګ د بادشاه د قهر نه، د بادشاه د یری نه دا محترم ډیر زیات په امن کې وي. او دغه رنګ فرمایي چې کوم سړی روزانه د سورت یاسین تلاوت کوي، نو الله پاک به د انسان مایوسه کوي نه، الله پاک به د انسان نه امیده کوي نه. په دنیا کې که ته نوکري غواړي، بلکل ستا نوکري به کېږي. دغه رنګ ته په یو لار روانې، تا لار ورکه شوله او تا د سورت یاسین تلاوت سر کې کړی، نو الله پاک به تا مایوسه کوي نه، الله پاک به تا نه امیده کوي نه. تا په یو ځای کې انټرویو ورکړی وي، نو بیا محترمو الله پاک به تا مایوسه کوي نه، هماها تعالی به کې د عیسه کوي. فرمایي چې کوم مریض دی او د زړه مریض دی، په هغه باندې د سورت یاسین تلاوت وکړی شي، انشاءالله العزیز د سورت یاسین په برکت باندې به الله پاک هغه له شفا ورکړي. دغه رنګې فرمایي چې د انسان څومره حاجتونه وي او د انسان څومره ارمانونه وي، د دې ټولو دپاره د سورت یاسین نه تلاوت د ډېر زیات محترمو دا فایدهمند دی. کو تاسو حال وکئ، په سورت یاسین کې ټوټل 3000 ټکي دي، چې کله موږ یو پیره سورت یاسین ووایو، نو که تاسو حال وکړئ نو یو نیکي په لس باندې ده، نو دې نه تقریبا 36000 نیکۍ دا محترمو دا سازی شولې. او بیا رمضان کې یو نیکي په 80 باندې ده، نو بیا چې محترمو دی له موږ په 70 کې ضرب ورکړو، نو بیا دومره ډېرې نیکیانې محترمو دا سازیږي چې انسان بیا د هغې شمار نشي کولی. او دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی یو پیره سورت یاسین دا تلاوت کي، د 10 قرآن ثواب ورته میلاویږي. نو ته سوچ وکړه چې تا یو پیره سورت یاسین تلاوت کړو، تا ته د 10 قرآن ثواب میلاو شو. په 10 قرآنونو کې به څومره آیتونه وي، دغه رنګې دغه ټولو آیتونو لا بیا موږ په 70 کې ضرب ورکړو د رمضان میاشته، ته بیا تماشه کوه چې څومره نیکیان دې دا سازیږي. الله پاک د محترمو د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.